په هرات کې دغه شاوخوا 300 آثار د 25 هنرمندو انجونو آثار دي چې نندارې ته وړاندې شوي دي. په دغه آثارو کې 150 د نقاشي او خطاطي، پاتې د میناتوري او شیشه‌ای لوحو آثار دي. مسؤلین د دغه نندارتون موخه د هنرمندو انجونو د آثارو وده او هنر ته ارزښت ورکول یادوي. 25 تا دختر خانم هم که همین نمایش کارا از که به نمایش گذاشته شده از 25 دختر خانم که گروهی با هم کار میکنن داخل گالری صنایع دستی استاد وابسطه کار میکنن. 150 دانه تابلو نقاشی که به نمایش گذاشته شده، 130 دانه پارچه های که بروی سفال کار شده، بروی شیشه کار شده، بروی صندوقچه کار شده که صندوقچه هایی که مثلا منو صندوق مجری هسته و داخل ایراد از سابقه هسته نقدشن، این هنر نقدشن که از بین برای کار میکنن. په دغه نندارتون کې هغه انجونو خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي دي چې د پوهنتون دروازې پرې تړل شوي او خپل درد یې په دغه آثارو کې رسم کړی دی. رشته هنرها کار میکردم و مدت 1 سال بخوندم که بعد از پوهنتون بسته شد. 1 سال که پوهنتون خونده بودم، بعد مدت 1 سال بیکار بودم با خونه. بعد از اینکه دیدم گالری استاد وابزاده هسته، اونجا آمدم و کار خود پس دوباره شروع کردم. من در کل دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه هرات بودم و مسیرم به هنر از زمانی بود که احساس کردم درد داره فشار میاره و هنر من ابتدا به عنوان یک چیزی که از دنیای درد و رنج به او پناه ببرم به او خاطر انتخاب کردم، ولی وقتی داخل هنر شدم دیدم هنر روح انسان لمس میکنه. په هرات کې پخوا یوازې ایوا د نقاشي او خطاطي هنرمنده میرمن وه چې دغه هنر یې پر مخ وړه، خو اوس یې شمېر لسګونو ته رسېدلی او د لا زیاتېدو په حال کې دي. نسبت به قبل خوشبختانه بیشتر شده و اما قسم که گفتم ما تنها 1 خانم رو داشتیم و فعلا شاگردای از اونا و تعداد دیگه از خانم ها و دختر خانم ها علاقمند شدن و خوشبختانه حمایت میشن از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ در اینجا و همچنان علاقمندی خود مردم هم. ما میال شاهد هستیم که بازدیدکننده زیادی میآیند و تشویق میکنن، حمایت میکنن آثار هنری خانم ها. د دغه نندارتون لیدونکي خوښ دي چې د هنرمندو انجونو لپاره نندارتون جوړ شوی او کولای شي خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي. آمدن از اینجا دیدن کردن، واقعا خیلی تصاویرهای زیبایی داشتن و همچنین نمایشگاهی که برگزار بشه به هرات دختر خانوما میتونن بیان از اینجا دیدن بکنن و همگیزی رو بالا بره. خطاطی، نقاشی، میناتوری، میناکاری، حکاکی، شیشه جوړونې، کاشي جوړونې او لسګونه نور هغه هنرونه دي چې په هرات کې سلګونه نارینه او ښځینه پکې په کار کولو بوخت دي چې هر یو یې ځانګړي مینوال لري.